بیا د دې لپاره چې یو څه د فکر او د نظریې خلک نور چې لږ غوندې باهوشه دي، مست شوي نه دي، څپې نه پسې اخلي، لږ غوندې غور هم کوي، د هغو دپاره یې بیا بله برنامه ونیوله یو سایدي او نورو مؤسسو چې باید غربي ادبیات او د غربي ارزښتونو یا د غربي ناولونو کتابونه هغه ترجمه کړي، راوړي پښتو، فارسي ته، ازبکي او نورو ژبو ته. د تولستوی کتاب راوړه، د نیچه کتاب راوړه، د ټولنیز تړون کتاب راوړه، د دیموکراسۍ د بنیاد، ادبي کتابونه، د سیاسي فلسفې کتابونه، د ټولنیزو علومو او د ټولنیزو معیارونو کتابونه دا ترجمه کړل او ډېر خپاره کړل. یو کتاب باندې به $2000-3000 ورته اخوزامه ورکوله. دا یې ولې وکړل؟ دا یې د هغو خلکو لپاره چې هغه څه پوهېږي چې ځان لږ درانه ګڼي، هغه به په دې مصروف کړو. چې ډول ته ګډېږي هغو ته یې اتڼ بېرته راغی. اتڼ یو مقدس شی شو. هر اتڼ ما یې د نصاب باندې هغه وکاوه. اول صنف ته 12 صنف پورې د نصاب ما سره شته. د اول صنف نه چې د اتڼ سلسله شروع ده تر 12 په هر کتاب کې، د پښتو کتاب کې، د فارسي کې، چې هر یو کې یې ګوري، د هر کال کې یې د ګډا یا د اتڼ یو ډول شته ده، یا یو ډول ده، یا یې هغه وسایل دي، یا یې فضایل بیان شوي دي. خو چې هغه څوک ډول ته نه مستېدل او ځانونه یې داسې فیلسوفانه فکر خاوندان ګڼل، هغوی ته یې غربي کتابونه تر دې چې علم او ادب او فکر او قانون او اجتماع دا خو ورته ترجمه کول، دا خو لا څه کوي، بیا یې پردي دینونه ورته ترجمه کول. اوس د هندویزم مسلسل ترجمه روانه ده. تام پاڼه وګورئ، عبدالجمیل ممتاز په نامه باندې یو څوک لګیا د مسلسل هندویزم ترجمه کوي، افغانانو ته وړاندې. یو هلک یو نجلۍ د صوفي کتاب، صوفي نړۍ، دا نوی کتاب چاپ شوی، فیلسوفانه کتاب دی. هغه اصلا په دې باندې خبره کوي، دا کتاب چې د انسان شي، دا کون څه شي، دا پیدا شوي څه لپاره دي، باید وکړي څه. په داسې حال کې چې د دغو خبرو ځوابونه، دغو پوښتنو ځوابونه هم په قرآن کې، په حدیث کې، په اسلامي عقایدو کې ښه پاخه کره په عقل او نقل برابر د پیړیو نه منل شوي ځوابونه تیار لرو. څه ضرورت ده چې موږ اوس د ډنمارک د یو پوهنتون د استاد د فلسفې نه دیني پوښتنو ته ځوابونه پیدا کوو، یا دیني شرعي پوښتنو ته فیلسوفانه ځوابونه پیدا کوو؟ دا ساده خبره نه ده، شوق نه ده چې چا کړی وي کتاب یې ترجمه کړی. پردي دینونه دا ورته راوړل شي، پردي فکري مبادي، پردي عقاید، پردي اصول، دا ورته باید راوړل شي او ترجمه شي. نو بیا ګوره د هندویزم په باره کې کتابونه راغلل، د فلسفې په باره کې کتابونه راغلل، د غربګرایي او سپنایزیشن په باره کې کتابونه راغلل، او دا ښه پرېمانه ترجمه شول او ښه پرېمانه په عالي کیفیت باندې چاپ شول او مفته وویشل شول. خلک ورته تشویق شول، خلکو ته وظایف ورکړل شول چې باید په کتابونه تفسیري ولیکي، تفسیري پرې وکړي. دوی د یو مکملې برنامې سره راغلي وو، او دا برنامې وخت په وخت تغییر کوي، د زمانې مطابق، د ضرورتونو مطابق.